آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمړو معزز ورونو، موږ د خپل درس په سلسله کې اسلام د ژوند بشپړ نظام باندې خبره کوو. مخکې له دې چې زه د نن ورځې د درس په موضوع باندې شروع وکړم، یو ځل بیا زه په دې ټینګار کوم او د دې یادونه کوم چې موضوع ولې موږ داسې څه ناڅه په تفصیل باندې شروع کړی د اسلام سیاسي نظام او ورپسې د نورو نظامونو خبره. دا د یو ضرورت په بنیاد باندې شوی ده. دا اوس ډېری ځوانان خلک د دې نه شکایت کوي چې زموږ ځوان نسل هغه د سیکولرزم طرف ته روان دی. باوري نه ده، نظام باندې باوري نه ده. دا ټوله ستونزه یوازې هغه ځوان ته نه راجګېږي، دا ستونزه دعوتګرو جماعتونو ته، دعوتګرو افرادو ته، علماو ته، پوهانو ته چې د دین تمثیل کوي دوی ته هم راجګېږي. او اصله دندې سره جماعت ټولګی هغه د اسلام ممثل وي او خلک ورته د اسلام د ممثل په توګه باندې ګوري. د هغه په خطاب کې، د هغه په بیان کې، د هغه په درس کې یوازې په فقهي مسایلو باندې یا په فضایلو باندې خبره کېږي، خو د اسلام د نظام، د اسلام د ادارې په دې اړه باندې خبره نه وي. نو طبعا د ځوان سره به دا سوال پیدا کېږي، څوک شي چې هغه ځان د اسلام ممثل ګڼي، که چېرې د اسلام تمثیلوونکي جهتونه، اړخونه که هغه فرد وي که ډلې وي، هغوی په خپل خطاب کې، په خپل بیان کې خلکو ته لکه څنګه چې د نورو فضایلو، د نورو مسایلو یادونه کوي. ژوند د نظام لري، اصلاح ټول د ژوند ټول اړخونه اداره کول غواړي او د هغې په اړه نه لارښوونې لري. که دا خبرې په دې ټولو جماعتونو، په دې ټولو افرادو د خولې نه راوځي، بیا ځوان سره دا سوال نه پیدا کېږي. دا سوال د همدې مشکل نه راولاړېږي. په دې بنیاد دا وښایو چې اسلام یوازې د حلال او د حرام دین، د فقه دین نه دی. د هغه فقه د فقه مفهوم ډېر عام دی. په اسلام کې دغه د نظامونو مسأله، د ژوند اداره، دا د اسلام اساسي برخه ده او دا علماو ته دا پکار ده چې خلکو ته په دې اړه هم خبره وکړي. او د دې لپاره دا اوس را کوم ثبت او کوم دغه هم چې کېږي، دا د دې لپاره چې دا مسله خورا شي، یوازې د دې ځای پورې محدوده پاتې نه شي، بلکې خلک یې وګوري. په خارج کې حتی ډېر خلک ما ته د لرې ځای نه تلیفونونه کوي یا مسیجونه رالیږي چې کله درس قضا شي هغوی پوښتنه کوي. وجه دا ده چې مختلف کتل کېږي. نو په دې اساس د دې ثبت مسله یا دا چې د دې د تصویربردارۍ مسله، دا په دغه بنیاد ده چې مشکل د ځوان نسل سره دی. هغه نسل کېدای شي دلته دا حاضر نه وي، خو هغه په مجازي نړۍ کې کېدای شي دا مشکل درس وګوري، چې ورسره دغه ستونزې حل پکې پیدا کړي. دا مې صرف د یادونې په توګه باندې وکړه چې دا درس ولې دغه موضوع انتخاب شوی ده، ولې په دغه شکل باندې دا تقدیمېږي. موږ د اسلام د ځانګړنو په سلسله کې لومړۍ خبره په دې کړې وه چې دا یو نظریاتي عقیدوي دین دی. نظام باندې موږ مختلفو اړخونو باندې خبره وکړه. تېر درس کې موږ په دې خبره وکړه چې اسلام شورا ته د قرار او د پرېکړې په دې خبره وکړه چې اهل شورا څوک کېدای شي او څه مواصفات باید ولري. په دې موږ خبره وکړه چې اسلام کې شورا صحیح ده چې یو قرآني اصطلاح ده، په حدیثو کې د دې لفظ راغلی ده د شورا، خو دا چې د شورا لپاره کوم نوم غوره شي، که پارلمان ورته وایي که بل ورته، مقصد نه ده، نوم مقدس نه ده. اصل هدف هغه مقصد دی چې د هغې لپاره دغه ممارست د دې کار کوي.
په دې لړۍ کې خو طبعا دا یو ډېره اوږده موضوع ده د شورا په اړه، خو د وخت د کمښت په اساس باندې هغه ډېرو تفصیلاتو ته داخلېدی نه شو. یوه موضوع چې په دې اړه پاتې ده او هغه بیان یې زه ضروري ګڼم، هغه دا ده چې اسلام شورا ته ارزښت ورکړی دی او اسلامي سیاسي نظام هغه د شورا پر اساس ولاړ دی چې په اسلام کې د شورا پرېکړه، د شورا قرار هغه په حاکم باندې، په خلیفه باندې، په امیر باندې. دا مسئله له ډېر پخوا نه د اسلام په سیاسي فقه کې موجوده ده چې شورا ملزمه ده که معلمه ده، او دواړه طرف ته اجتهادات شته، نظریات شته. د پخوا نه علماو دا اختلاف په خپل منځ کې کړی چې د اسلام تصور هغه د شورا په اړه دا دی چې کله شورا فیصله وکړه حاکم باندې الزامي ده، حاکم د هغې داسې ده، او که نه د شورا پرېکړه یوازې معلمه ده، هسې یو مشورتي حیثیت په داسې توګه لري چې حاکم ته د پرېکړې او د قرار د نیولو دپاره صرف پرېکړه او قرار او فیصله هغه د حاکم ده. دواړه نظریات شته. جساس صاحب ابوبکر جساس مشهور حنفي عالم ده، احکام القرآن په نامه تفسیر لري، اصول فقه کې مشهور کتاب لري. هغه په دې نظر ده چې په اسلام کې شورا ملزمه ده او دې لپاره کې هغه وایي چې چیرې شورا ملزمه نه شي نو بیا د اهل شورا راغوښتل او هغوی په اصطلاح ساعتونه ورځې په هغوی باندې تېرول چې تاسو مشوره وکړئ، داسې بې فایدې او اصلي په اصطلاح په خلکو باندې مسخرې او لوبې کېږي. کله چې د اهل شورا نه ته نظر اخلي، فیصله اخلي، پرېکړه چې عمل پرې وکړي، که عمل پرې نه کوي صرف د دې لپاره ده چې حاکم د خپل ځان لپاره دلایل ولټوي او د دلایلو په رڼا کې فیصله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ممارست هم مختلف راغلی. کله ناکله هغه داسې کړي دي چې د شورا فیصله په ځان لازمه ګڼي. د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د لښکر په لېږلو کې د شورا خلکو مخالفت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، حالات ډېر زیات اضطراري حالات دي، نو په دې حالت کې د مدینې نه د یو لښکر روانول دا مطلوب کار نه دی. د یو لښکر بیرغ تړلی دی، هغه زه واپس کولی نه شم. نو ځینې علما په دې باندې استدلال کوي چې شورا معلمه ده، ملزمه نه ده. ابوبکر صدیق صاحب الزامي په ځان باندې ونه نیوله. علما د هغې جواب هم کوي څوک چې ملزمه ګڼي، هغې وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دلته چې د شورا فیصله نه ده منلې، په دې اساس نه ده چې دا چې آیا د مرتدینو سره جګړه دا منسوسي ده که غیر منسوسي ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تصور دا و چې د نص په اساس باندې امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله او بل الا بحقها کلمه باندې بحقها. ابوبکر صدیق صاحب ویل چې دا حق د کلمې دی چې زکات نه څوک انکار وکړي نو د هغې سره به جنګ کېږي. هغه په نیز باندې دا خبره منسوسي وه او منسوسي قضایا ورته شورا نه شته. د نورو په نیز باندې خبره دا وه چې دا منسوسي نه ده. همدارنګه د اسامه بن زید صاحب د لښکر په اړه ابوبکر صدیق تصور دا و، د نورو تصور دا و چې نسله دی. خو بهرحال دا دواړه نظریات په اسلامي فقه کې موجود دي چې دا خبره موږ ته یو نوع توسع پراختیا په دې فقه کې راولي. مسلمانانو ته دا ډګر پراخه پرېږدي چې هغوی حالاتو، ظروفو، شرایطو ته په کتنه باندې خپل منځ کې د یو قرارداد په اساس، د یو قانون په اساس یا د اساسي قانون په چې شورا هغه ملزمه شي که معلمه شي. د دې دواړو جواز شته. اسلامي حرکتونه هم د دې وجې نه چې هغوی زیات په شورایت باندې باور لري، د هغوی ممارست هم د امام شیخ حسن البنا رحمه الله په اړه باندې راځي چې هغه په ابتدا کې تصور دا و چې په داخل د جماعت ته دی، په داخل د اخوان نه مګڼه ده چې الزامي نه ده. خو د عمر په اخر کې دې نتیجې ته ورسېده چې د معلمتوب په پرتله باندې ملزمتوب دا اسوب دی او په دې کې ډېر ښه ده. نو په اخره کې په دې نظر و چې شورا باید الزامي شي. په عین شکل مولانا مودودي رحمة الله علیه هغه په جماعت اسلامي کې په داخل د تنظیم کې ابتدا کې تصور
وروسته بیا د ممارست او د تجربې په بنیاد باندې اخر کې دې نتیجې ته رسېدله چې شورا هغه ملزمه شي. په دې اساس دا دواړه وجې په اسلامي فقه کې شته. دا خبره فراخه پاتې ده. د دې دواړو ترمنځ جمع هم کېدای شي چې د یو قانون په چوکاټ کې د رئیس دولت لپاره یا د رئیس جمهور لپاره یا د امام امیر خلیفه د مسلمانانو تعین شي چې دغه مواردو کې د شورا فیصله الزامي ده او په دې مواردو کې د شورا فیصله هغه معلومه ده. دا احتمال لري او د دې جواز هم په اسلامي فقه کې شته. نو دا موږ تاسو ته انسانانو مسلمانانو ته د دې خبرې وضاحت پرېښودل شوی دی. دا د شورا د الزامي خبره چې په دې اړه تقریبا وروستۍ خبرې په اړه باندې زه کول غواړم هغه دا ده چې اسلام یو بله د دې شورایت په قضیه کې یو بله ځانګړنه په داخل کې لري. هغه دا ده چې په نورو نظامونو کې که هغه ډیموکراتیک نظامونه دي هلته کې شورا ممارست کېږي. د شورا او د حاکم ترمنځ د منازعې په صورت کې فیصله ځي قانون ته او یا ځي قضایي سلطې ته یا ځي قضایي سلطې ته. قضایي سلطه بیا فیصله کوي. د قضایي سلطې لپاره چې کوم قانون وضع شوی دی هغه بیا تقنیني جهت وضع کړی دی. تقنیني جهت وضع کړی دی. نو یو نوع دور راځي. یو طرف ته همدا تقنیني جهت چې پارلمان د مثلا د حاکم سره په جګړه کې دی، بل طرف ته د همدې تقنیني جهت فیصله پرېکړه دا بیا معیار ګڼل کېږي. قضایي سلطه چې ده هغه راځي او د تقنیني هغه په اساس باندې د دې فیصلې په اساس باندې چې مخکې کړي دي هغه فیصله کوي. دا خپله یو نوع اشکال او یو ستونزه لري. په ډېرو ځایونو کې خو بیا طبعا خبره چې هغه د ټولو خلکو نه په اصطلاح نظرخواهي وشي. دا مشکل دوی په دغه اساسي شکل باندې په نورو نظامونو کې نه دی حل کړی. اسلام دا مشکل حل کړی. اسلام وایي چې دا سمه ده چې حاکم خلیفه په دیموکراتیکو نظامونو سره پارلماني نظامونو سره بنیادي فرق دا دی چې پارلماني نظام کې رئیس جمهور یا په اصطلاح خلیفه یا امیر چې ورته وایي هغه صرف سمبولیک شی دی. په اسلام کې داسې نه ده. په اسلام کې خلیفه، امیر، حاکم هر څوک چې وي هر نوم چې ورته اخیستل کېږي رئیس جمهور هغه مطلق اجرایي جهت وي او ټول مسؤلیت د تنفیذ د قانون د هغه په لاس کې وي. هغه حاکم په داخل د شورایت کې دا لري چې که چېرې د شورا او د حاکم ترمنځ اختلاف راځي، د دې ترمنځ منازعه راځي، نو د هغې د فیصلې لپاره تشریعي جهت هغه یوازې همدا پارلمان نه بلکې هغه د الله جل جلاله قانون او نظام هغه فیصله راځي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. چې که چېرې د دې دواړو ترمنځ مشکل راځي نو بیا به فیصله چا ته وړي؟ حاکم اعلی الله دی. شریعت ته به فیصله وړي. نو شریعت بیا دې ته شریعت په وړاندې حاکم او شورا د قضایه سیستم، تنفیذي او اجرایي سیستم او تقنیني سیستم، دا درې واړه به فیصله څوک کوي؟ شریعت به کوي، حاکم اعلی به کوي. په دې اساس د فیصلې د پرېکړې لپاره هغه مناسب ځای او مناسبه مسئله شته. دا درې جهتونه عموما اوسني نظامونه چې کوم موجود دي عموما په دې نظامونو کې دا درې دغه وي چې یو هغه تقنیني جهت دی، تقنیني سلطه ورته وایي. دویم دی هغه تنفیذي سلطه چې هغه د حکومت دی، د اجرایي سیستم دی چې وزیران دي، رئیس جمهور دی، دې ته اجرایي سلطه. قضایي سلطه ده، قضایي نظام دی چې هغه ستره محکمه کې اوس الحالات تمثیلېږي. نو هر حکومت اوسني نظامونو کې هغه د همدې درې قوتونو نه جوړ وي. قضایي قوت دی، تنفیذي قوت دی او تقنیني قوت دی. دا تقریبا د دیموکراتیکو نظامونو کې دوی په همدې باندې قایل دي چې دا درې واړه خپل ځانګړی استقلالیت لري. اجرایي قوت خپل استقلالیت لري، تنفیذي خپل، تقنیني خپل لري او قضایي خپل لري. بهرحال دا د دوی نظر د ممارست کې او د هغې په دا اوس موږ ګورو چې په ډېرو هېوادونو کې چې ځان ته دیموکراتیک هېوادونه وایي هلته قضا اصل د ازادۍ نوم دی، خو قضا به هغه فیصله کوي چې رئیس جمهور اورې که دا ټولو اسلامي هېوادونو کې چې ځان ته دیموکراتیک نظامونه وایي هلته فیصله به هغه څوک کوي چې رئیس جمهور ورته لیکي. قاضي هلته ازاده نه وي.
اسلام کې دا درې واړه سلطې شته د ازادۍ او د استقلال مسله شته چې یو د بل نه په فیصلو کې آزاد دي او د شریعت د قانون د الله د حاکمیت په وړاندې جوابدeh دي هلته به مسله کوي نو که چېرته یو قاضي د الله د حکم مخالفت کې د رئیس جمهور د خوښې او د رضا لپاره فیصله وکړي نو قاضي څه ګناهګار یا دا چې تنفیذي جهاد راپورته شي هغه د الله نه مخالفت وکړي هغه هم ګناهګار دی که تقنیني جهاد د الله نه مخالفت وکړي هغه ګناهګار دی نو درېیمه ځانګړنه د اسلام د سیاسي نظام هغه دا ده چې په اسلام کې سیاسي نظام دا د خدمت خلق نظام دی د دې مقصد او هدف او بنیادي دنده او وظیفه هغه خدمت خلق ده د الله دلته د نورو ډېرو نظامونو سره چې سیستم من حیث سیستم د خلکو لپاره هدف ګرځېدلی یو حکومت یو نظام ځان په دې مکلف ګڼي چې زه یو سیستم جوړوم خو دې ته نه ګوري چې د دې سیستم په رڼا کې د دې خلکو ضرورتونه د دې مصالح د دې منافع او ګټې خوندي دي که نه دي او ځینو خو نظام هغوی ته یو مقدس شی په دې توګه چې زه څنګه خپل نظام وساتم په اسلام کې حاکم جوابدeh دی هغه مسؤول دی د الله په وړاندې كلكم مسؤول عن رعیته دا د اسلام تصور دی او هر چا مسؤلیت په اسلام کې د هغه سلطې او د هغه د لاس لاندې چې څومره خلک دي د هغه دایرې په اساس باندې ده د حاکم مسؤلیت هغه د ټول رعیت په وړاندې ده هر وړې او لوی په وړاندې به هغه جواب وایي حاکم به په دې ټولو کې جواب وایي په دې اساس رسول الله د اسلامي نظام اساس کې کېښوده تاسو په تاریخي لحاظ وګورئ هغه لومړی مسجد نبوي جوړ مسجد نبوي یوازې د منځونو د اقامې لپاره نه و بلکې د ګټو د خوندي کولو دپاره و ځکه چې دا مسجد دا پارلمان هم و د شورا مرکز هم و دا د تعلیم اداره هم و دا د قضا او د فیصلې اداره هم و په هغه وخت کې نظام په همدغه شکل و متصل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو ترمنځ د مؤاخات عقد هغه وتړه چې یو مهاجر دی یو انصاري سره ورور د دې مؤاخات عقد بنیادی هدف او مقصد هغه د خدمت خلق انګیزه وه وجه دا وه چې مهاجر هغوی د مکې مکرمې نه راغلل خپلې ټولې شتمنۍ مکه کې پرېښودې مدینې ته خالي لاس راغله هیڅ ورسره نه و نو رسول الله په توګه غوښتل چې د دې خلکو د مهاجرو اقتصادي مشکل حل کړي نو د دې اقتصادي مشکل د حل لپاره بهترینه لار دا وه چې یو مهاجر یو انصاري ته وسپاره او هغې ته عقد د مواخات په داسې شکل وکړو چې حتی تر میراثه پورې چې یو د بل نه به میراث وړه ځکه چې مهاجر انصار حتی دا وویله چې تاسو په خپلو باغونو کې د دې مهاجرو د مشکل د حل لپاره ځینې ونې خرماګانې هغه ورته دوی ته مشخصه کړي 15 هر مهاجر دپاره انصاري په خپل باغ کې 2 3 4 ونې به خاصې کړې وي چې دغه د خرما ونې ستا شوې ته او ستا ماشومان د دې نه خوراک کوئ دا مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مشکل اقتصادي د خلکو حل کړ بیا اعلان وکړ چې من ترک مالا فلورثته که چا نه مړ شو او مال پرېښوده د هغه د ورثه و د میراث د قانون په بنیاد باندې خو که چېرته من ترک دینا فعلی وفاؤه بل حدیث کې بیا راځي من ترک دینا او ضیاعا که چېرته چا دین نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې د هغې چاره به زه د بیت المال نه کوم
دغه چاره به زه د بیت المال نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته د حاکم په توګه د هغوی د اقتصادي مشکلاتو، د هغوی د اجتماعي مشکلاتو، د هغوی د نورو د ژوند د مشکلاتو چاره کوله. جوړ کړ د هغې دپاره په اصطلاح د زکات قانون چې تؤخذ من اغنیائهم وترد على فقرائهم. دا قانون یې ورته کېښوده چې د غني نه به اخیستل کېږي او فقیر ته به ورکول کېږي، چې د همدې قانون په نتیجه کې په ډېر کم وخت کې په صحابهو کې دا د همدې په اساس باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې ځان د دې مسؤل نه ګڼه چې د الله د حکم په اساس یوازې حدود تنفیذ کې لاسونه د خلکو پرې کړي، په خلکو باندې رجم قایم کړي، په خلک په درو باندې ووهي، خو نور دا پوښتنه ورسره نه چې دا خلک به څه خوري، اقتصاد به څنګه کېږي. همدې وجه نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به دا خبره کوله چې د فرات د سیند په غاړه کې چېرته یو خر او یو څاروی د هغه خپه خویږي نو د هغې مسؤلیت د هغې په اړه به الله جل جلاله زما نه پوښتنه کوي. نو په اسلام کې دا د نظام او د اسلام د سیاسي نظام بنیادی مقصد هغه خدمت خلق دی. کله چې سړی د اسلامی نظام خبره کوي، اسلامی نظام معنا دا ده چې هغه په اصطلاح خادم باید وي، هغه د مخلوقاتو کوي چې د انسانانو څومره ضرورتونه چې دي، که هغه علمي ضرورتونه دي، که فرهنګي ضرورتونه دي، که اقتصادي ضرورتونه دي، که اجتماعي ضرورتونه دي، د دې ټولو ضرورتونو د رفع کولو صحیح زمانه کې که اوس موږ ووایو که څوک په افغانستان کې اسلامي نظام راوستل غواړي نو هغه سره باید دا تصور، دا اهلیت او دا کدرونه موجود وي چې د افغانستان موجوده شتمنۍ چې کوم دی هغه څنګه را استخراج کړي او د دغه شتمنیو نه د خلکو او د ولس د رفاهیت دپاره او د سوکالۍ دپاره څنګه استفاده وکړي. دعویدار دي هغوی باید دا خبره په ذهن کې وساتي چې ما کې دا وړتیا شته که نشته، په دا استعداد را سره شته که نشته، دا برنامه را سره شته که نشته، دا پروګرام را سره پروګرام نه وي او یوازې د حدودو په تنفیذ باندې یا یوازې د فضایلو په دغه باندې هغه د ژوند د چارو د سمبالښت او د ادارې برنامه او پروګرام در سره نه وي، په دې شکل باندې اسلامي نظام نشي راتلی. دا خطا تصور دی، دا غلط تصور دی او دا هغه شی ده چې مخکې ما مقدمه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته دا غلط انظور د اسلام وړاندې کېږي. خلکو ته دا وړاندې کېږي چې اسلام بس صرف د وهلو د ټکولو، اسلام صرف په اصطلاح د جنت د حورو، اسلام ستا د دنیا سره ګویا والعیاذ بالله کار نه لري. نو خلکو ته وایي چې وروره راشه ستا دنیا خرابه ده، ته په دنیا کې ذلیلې خوار یې، اقتصاد د خراب دی، راشه زه تا ته دنیا ښایسته کوم. په دې اساس د همدې وجې نه زموږ ځوانان ډلې ډلې ځي هغوی ته غرب دنیوي جنت ښکاري، دنیوي جنت ورته ښکاري ځکه ستا د وطن نه فرار کوي. دغه ځوانان دا تاسو چې وایي چې نن د دې ځای نه ځي او هغه د یو کفري ټولنې جز ګرځي، وبال په هغه خلکو ده چې په اسلامي خاورو کې خلکو ته اسلام دغسې معرفي کوي چې صرف ستا د آخرت سره کار دی او ستا د دنیا سره کار نشته. نو په دې اساس موږ وایو چې د اسلام بنیادي ځانګړنه دا ده چې اسلام دا د خدمت څلورم او آخري ځانګړنه دا په مختصر شکل باندې ویم چې اسلام سیاسی نظام دا معلم او داعی نظام ده. په اسلام کې سیاسی نظام خپل تقدس لري، دا غي اطاعت د نظام اطاعت په مسلمانانو باندې چې واجب ده، د یو شرعي فریضه په توګه باندې واجب ده. یا ایها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. واولي الامر اطاعني، چا چې زما د امیر د مسلمان امیر اطاعت وکړه زما اطاعت کړو، چا چې زما اطاعت وکړه چې د امیر د خلیفہ رئیس جمهور د نظام اطاعت هغه شرعي بڼه لري. دا چې د اطاعت حدود څه دي، په کومو چوکاټونو کې دي. مطلق اطاعت ته، مطلق اطاعت چې سترګې به پټه
او چې څوک درته رئیس جمهور وټاکل شه او کنه په اسلام کې دا اطاعت هم محدود دی دغه دپاره چوکاټ ته لکه څنګه چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې د امیر اطاعت واجب دی ما لم یأمر بمعصیة لږه تفصیلي بیان غواړي چې انشاءالله بل درس کې به یا راتلونکي درسونو کې به په دې خبره وکړو ځکه چې دلته مې یو اشکال په اسلامي فقه کې موجود دی او زمونږ د مسلمانانو ممارست کې هم موجود دی خو صرف زه دلته یادونه دا کول غواړم چې په اسلام کې د امیر اطاعت دا یو تقدس لري دا شرعي اطاعت دی او مسلمانان ورته د شرعي سلطې او شرعي اطاعت په سترګه باندې ګوري خو بل طرف ته هغه یوازې د قانون تنفیذ چې خلکو کې خلق د شریعت په احکام باندې پوي کی د شریعت په احکام باندې الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر دا سرور وظیفه د امامت د پاره په دې آیات کې خودل شوی الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه اقامت الصلاه مفهوم علماء وایي چې د دې نه مفهوم دا ده چې یوازې منځ کول نه دی بلکې د دې هڅه او د دې د انسانان د الله بندگان کې د الله سره رابطه مضبوطه کې نو اقاموا الصلاه د الله سره د رابطې د جوړولو مفهوم ده چې د منځنه شروع کیږي او نور ټول عبادتونه پاغه کې داخل دي واتوا الزکاه دا په ځمکه کې د اجتماعي عدالت د تأمین وظیفه ده چې د نظام وظیفه ده په ځمکه کې اجتماعي عدالت تأمین چې مخکې ما خبره وکړه چې خدمت خلکو ضرورتونه د خلکو مشکلات او ستونزې دا به تحل کوي وامروا بالمعروف بل وظیفه دار چې په ټولنه کې به د خیر او د ښېګڼې د ټولنه کې به د هر قسم شر د هر قسم فساد او د هر قسم هغه ستونزې او مشکل بیخ او جرړه وباسي چې هغه د انسانانو منافع او مصالح ګواښي دا د اسلامي نظام هغه بنیادی وظیفه ده نو بنیادی ځانګړنه هم دا ده چې دا نظام داعی نظام دی ولتکن منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مسأله دا په انفرادي شکل باندې واجبه د مسلمانانو دا په اجتماعي شکل باندې وظیفه د مسلمانانو دا ځکه چې په ځمکه کې معروف هم دوه قسمه دی یو قسم هغه معروف دی چې هغه او یو قسم هغه معروف دی چې هغه په انفرادي شکل باندې دغه د لپاره کار نه کیږي مثلا د تعلیمي سیستم جوړول د تعلیمي سیستم په اصطلاح تنظیمول او اداره کول دا داسې معروف دی چې په انفرادي شکل باندې د دې کار ممکن نه ده نو هلته به اجتماعي هڅه کوي ورته منکرات هم دوه ډوله دي یو قسم هغه منکرات دي چې په انفرادي شکل دغه مخنیوی ممکن دی او یو هلته به جماعت جوړی هلته به ډله جوړی هلته به نظام جوړی هلته به حکومت دا کارونه پر مخ بیایي نو ځکه موږ وایو چې په اسلام کې سیاسي نظام هغه معلم نظام معلما رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم را لګل شوی دی د دې نظام او د دې دین بنیاد په اقرأ باسم ربک الذي خلق په تعلیم باندې خودل شوی دی او تر څو پورې چې تعلیم نه علم نه په دې نظام باندې عمل کول ممکن نه دی فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك اول با علم خبره لپاره د عمل زمينه برابرای نو په دې اساس اسلام د اسلامي نظام دعویدار چې هر څوک دی هر ډله ده هر جماعت چې ده هغه سره کچرته په دې ټولنه کې او په دغه جغرافیایي محدوده کې چې موږ تاسو پکې اوسېږو د افغانستان تعلیمي تصور موجود نه وي تعلیمي ستراتیژي ورسره موجوده نه وي چې زه به دا تعلیم په دې ټولنه کې څنګه خپروم د تعلیم مقاصد به مې څه وي د تعلیم اهداف به مې څه وي د تعلیم په اصطلاح هغه سیستمونه او نظامونه به مې څه وي که چېرته دا برنامې د چا سره موجودې نه وي هغه اسلامي نظام نشي راوړی اسلامي نظام صرف د شعارونو نوم نه ده چې اسلام زنده باد او دا په سر ورکولو باندې اسلامي نظام نه راځي اسلامي نظام چې راځي هغه د اسلامي برنامو باندې راځي
تا سره باید د اسلام د تعلیمي نظام مکمل تصور موجود وي چې زه په 100 کالو کې په افغانستان کې دا بې سوادي ختمول غواړم او دغه د شکل چې سیالۍ سره برابر شم نړیوالې سیالۍ کې زه سیال شم دا برابروم. دا استعداد باید په تا کې موجود وي، دا استعداد په تا کې وړتیا موجوده وي، برنامه در سره وي، پروګرام در سره وي. او د دې ترڅنګ داعي نظام دی. داعي نظام دا ده چې هغه یوازې په قضاوت باندې، یوازې په محکمو باندې د اسلام په تنفیذ کې بسنه نه کوي چې محکمې د لارې او د قضا د لارې او د وهنې او د ټکونې د لارې په خلکو اصلي وظیفه د اسلام د سیاسي نظام هغه دعوت دی چې خلکو ته به ته د دعوت د لارې خلک به په دین پوهې، خلک به د دین په احکامو، په مقاصدو، په حکمتونو، په شرایعو پوهې چې خلک خپله دین ته غاړه کېږدي. په زور باندې ښودل دا د اسلام د روح سره سم کار نه دی. خلک باید د دین د دغه د لارې د پوهې د لارې او د بصیرت د لارې په دې باندې پوه شي تر څو خپله ورته غاړه کېږدي. لا اکراه فی الدین، په دین کې زور جبر دا مسئله نشته. کله چې دا مسائل وکړل خلک د پوه کړل او پوهاوی د پوره کړه، د هغې نه پس که چېرته چا سر غړاوه او یا دا چې په بیا که چېرته حدود جاري شي هغه یو نوع د ټولنې د حمایت او د ساتنې او یا د دې قوانینو او د نظام د ساتنې دپاره یوه لاره ده. خو بنیادي هدف به ستا دعوت وي، نه دا چې خلکو باندې فیصلې او قرارات صادر کړي. دا د اسلام د د اوسنیو حاکمانو په وړاندې خلکو او رعیت ته څنګه عکس العمل پکار دی؟ کودتا، غوښتنه، آواز پورته کول کې څه ګوره دې په اړه خو ما تاسو ته وویل چې دې باندې به انشاءالله یو ورځ مکمل څه خبره کوو، ځکه فرد په مقابل کې کېږي دغسې د حاکم مقابل کې هم کېږي. هغه ته هم د معروف امر او د منکر نه د منع کولو مسئله موجوده ده. علما زموږ خلفاو سره هم دا شوي دي، خو د دې منکراتو د منع کولو طریقه څه ده، په کومو طریقو باندې دې باندې به انشاءالله یو ورځ مستقل خبره کوو، ځکه دې کې لږ تفصیلات شته. د افغانستان اوسني حالت حل څه دی او د اوسنۍ جګړې مشروعیت څنګه دی، زموږ مسؤلیت څه دی؟ ستا مسؤلیت دا دی چې سبق ووایه، پوه یې کړه، چې کله پوه شوې خپله به بیا فیصله وکړي. صحیح ده؟ دا یو. دویمه خبره دا ده چې اوسنی حالت حل څه دی؟ دا حل یو الله ته معلوم دی. په دنیا په دې ټوله دغه کې د الله مخلوق ته که معلوم وي موږ ټول به ورغلی وی او سوال او زاری به هم کړی وی چې دا راته دا حل راته راوباسي. حل د موجوده صورتحال حل نشته. طویل المدت حل دا ده چې تاسو ځان په دین پوه کړئ او خلق ولسونه په دین باندې پوه کړي، چې خلک هم د جهالت نه راویستل د دین په ښېګڼو باندې پوه شول. هغوی د دین ښېګڼې ستا په ټولنیز نظام کې ولیدلې، ستا په کور کې، ستا په فردي تعامل کې ولیدلې، نو هغه به مسلمان شي. مسلمان په دې معنی چې ملتزم بشي. نو بیا دغه دیندار خلک الله جل جلاله په دوی باندې به حاکمان هم دیندار راولي، او که دیندار را نشي بیا دیندار خلکو منظمول او د یو ظالم او جابر حاکم لمنځه وړل هم بیا اسانه دي. اوس په ټولنه کې چې دغه شکل باندې فساد موجود وي چې د ظالم طرفداران زیات وي او د په اصطلاح د یو دیندار طرفداران کم وي، نو په دې صورت کې که دا ورکړه او نشي ورکولی، بهرحال اختلافي مسؤل دغه ده. اوسنیو حاکمانو د حاکم څخه د خپلې سلطې لاندې خلکو په اړه تر کومه حده پوښتنه کېږي، مثلا قتل د دوی کار کسب د مریضي عیادت پکې شامل ده که نه. بهرحال د حاکم درسونو کې راځي، نو هلته به بیا مونږ په ټوله کې ووایو چې د حاکم مسؤلیت د رعیت په وړاندې څه ده، او که دا مسؤلیت یې ادا نه کړي رعیت بیا په څه طریقه باندې د هغې نه خپل حق اخیستی شي. په کفري ټولنه کې د یو داعي په حیث ژوند کول څنګه دی، او یا په کفري ټولنه کې کاروبار کول څنګه دي؟ ګورئ په کفري ټولنه کې د کافر سره کاروبار کول جایز دي، څه اشکال نشته. کافر سره په اسلامي ټولنه کې هم جایز دي، په کفري ټولنه کې هم جایز دي. یهودي سره ته مزدوري کړې، صحابه هم د یهودانو سره مزدوري کړې دي. د کافر سره کاروبار کول جایز دي، کې څه اشکال من حیث کاروبار او من حیث عمل نشته. صرف خبره دا ده چې کفري ټولنه مثلا اوس په غربي ټولنه کې دې ځنه دا ځوانان چې ځي دا خو متاسفانه د یو مجبوریت په بنیاد باندې ځي. که څوک د مستۍ لپاره ځي چې زه هلته په اصطلاح مزې وکړم او دغه وکړم، هغه د نیتونو خبرې د موږ په چا باندې د نیت فیصله نشو کولی چې ستا نیت دا دی او ستا نیت دا نه دی. که چېرته سړی په دې بنیاد باندې ځي چې هغه ټولنه ورته د ارزښتونو
خطري مسله ده ځکه چې اسلامي ارزښتونو په وړاندې کې چېرته کفري ارزښتونه غوره کوي دا خطري مسله ده. خو که چېرته یو سړی د مجبوریت نه ځي، اقتصادي مشکل نه، امنیتي مشکل نه، بل نه ځي، اوس هم زما خپل شخصي نظر خو دا ده چې مسلمان ته دا فی الحال په کار نه دي چې هغه د غربي ټولنې ته لاړ شي، ځکه صحیح ده چې ته به اقتصادي مشکل حل کړې او یو عارضي امنیتي مشکل نه به ځان وباسې، هلته تللی دی نو طبعا بهترینه لاره د هغه د دین د ساتنې دپاره دا ده چې دعوتي ژوند وکړي، داعیانه ژوند وکړي، د هغه جماعتونو سره، د هغه ډلو سره چې په غرب کې هغوی دغه لري دعوتي برنامه او پروګرامونه لري که په هر شکل لري، په هر شکل، حتی که په یو جزئي شکل هم لري، مسلمان دپاره دا پکار دي چې خپل ځان او خپل اولادونه هغه د دې جماعتونو سره یو ځای کړي او په دې باندې زیات ترکیز وکړي، هغوی باندې چې څومره پیسې لګوي د هغې سوچنده په دې ولګوي چې دا څنګه د یو دیني جماعت سره شي، ځکه چې دغه دیني جماعت سره د هغه یو ځای کول دا به د آینده تر یو حده پورې په دین باندې وساتي. او که چېرته داسې دیني جماعت سره یو ځای نه کړه او د ده د اقتصاد غم یې وخوړ چې کاروبار یې ورته پیدا کړه او نور دا پوښتنه ونه کړه چې زما دا زوی، زما دا بچی، یا زه خپله دلته چې شپه ورځ ګرځم او د بېدینه خلکو سره مې ښکته پورته ناسته ولاړه شته او د جماعتونو سره او دیني جماعتونو سره مې کاروبار نشته، یقینا چې دا به متاثره کېږي. د پیغمبر علیه السلام وینا ده صحبت صالحه او صحبت سیئه تاثیر لري. نو چې کله په اسلامي ټولنه کې صحبت سیئه، بد صحبت، بد ملګری تاثیر لري، نو په کفري ټولنه کې په طریقه اولا سره تاثیر لري. نو څوک چې په غربي ټولنه کې اوسېږي هغوی دپاره د ځان او د اولاد د حفاظت دپاره بهترینه لار دا ده چې ځان هم اسلامي جماعتونو سره منسلک کی او خپل بچی هم د اسلامي جماعتونو سره منسلک کی. دا چې اوس کوم څرنګه جماعت سره منسلک کی دا نو د هر چا خپل دغه د خو صرف زه اغلن دغه درته وایم هغه جماعتونه چې د اسلام معتدل او وسطي تصور باندې بناوي. افراطي تصورات د اسلام نه هغه د اسلام بدنامي زیاته کوي په نسبت سره نیکنامۍ ته. دا اوس هم چې څومره غټ بدنامه ده، اسلام بدنامه ده په غرب کې، دا په اسلام کې د افراطي تصوراتو نه ده، افراطي تصوراتو. نو کوشش دی وکړي چې هغه ډلو سره، جماعتونو سره د یو ځای کې چې هغه معتدل او وسطي فکر لري، وسطي تصور لري، په دې سره به ان شاء الله دا مشکل حل شي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.